زبا پروت قسم په خدای د هغه جهلیانو براته الواګانې پخولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنیل او میجر ټوپای په سر کړ او په تانیدارانو کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې او میجر ماته وایي چې میجر میاں خان نامه ہے وا ماته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ بار سے ایک 3 پتھر منگائے درے کانی بارغا کچرو کے کانی پراتو چدرے کانی راوڑا ویلے ابھی مالک ایک تھانے دار کو دے دو مالوایا چی یو دو درے پا ما دے خزا پا درے کانی طلاقی چی تادسی ویلی ویلے کلمہ ہم تیرہ کرمان دے گڑے سے کلمہ خطا سوار وقت تیرہ واللہ کدی پرید پا سلور وارو میں خزی طلاقی کی چی دا مجسٹریٹ نمبر رہ گئے ویلے مولانا سے پختو کرا تو ہوئی وہی ما تازہ وعدہ کرے دے ماں میں غر کوا ما تازه واده کړم ما چې تازه طلاقی شي تبخای ستاش په پانګو کې وا زما تقریر په ټل کې و تر غلم نه یو د دوی په ډایری دې دسخط کړي دي پاغه مم درې طلاق وغورځو کرنیل ماته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تیل جی مانا مخکدی یو ملا جرم کو ہو لگے کمی کا کنا بیختی ہوئی وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنی مرید بار کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تمواس کو مالور کا 100 روپے زما دے دوارو لا سنو تیت کڑے لگولے چی ورننا واتم دا اشعار رایات شو چی نشانے بمی پلاسو بل پا بند زولنوی د خامتا جامع بسری وی ملا خوڑلے ببیڑو وی ملا خوڑلے ببیڑو وی جنازہ بمی ولاڑا ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹا دی چپ سر نوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں غمال دا فوجیانم دا سے وحیان گندی دی اب وہی جدہ الاسد جنجال جوڑ کے عزیزانو دا بٹو صاحب وقت را گئے وینی وم لکہ منگ سکڑی ویل مخ کے شید شپے یو بجاوا 200 پولیس را گئے زما کور نتاو راتو لکہ زخو غٹی منڈم نشم والے ظالمہ دا خطانہ کی کینا زدر زمو تو پکینی والے تبے جو سڑا بنگے گیر کڑے سڑا بنگے گیر کڑے مخکش خاجی مخکشو ڈی پی آر رویستو پدے دسخطو کا میں دا لس دسخطا پیخور جیلتا پیخور ناری پور جیلتا اسلم خٹک گورنلو جوندے دے جوندے دے قرآن ور کئی دا مسلم لیگ او تپوستے ہو کئی چرا پسیاری پور جیل تا ٹیلیفونو کو ویل روزا مال کبادرو آتم نو دا سڑی زوئے بنے تا تا چی گورنر ٹیلیفونو کی چی دا جیل نروزا خدای پراستے چی 15,000 ٹھیزونا مو آچے و منڈا کی مال کبادرو آتم دا سڑی زوئے بنے ویلے ویلے مال ما سر 400 نیشنل والا دی کتی اواتم دا مافی خان ڈرامے برا پسی ہوئی شور مکہ لکھا ہے ماں تو گو رہی
یعنی دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړېږي خوله یې هم تپې شي شور مه زما عزیزانو 400 نیشنل والا دی ما سره د مافی خان ډرامې برا پسیو کی 3 میاشتې مې پکې تیرې کې راوتم دیخوا وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټر د صوبه سرحد یو کال د شب قدر په قلا کې زه قید کړی وم 11 میاشتې مې تیرې کړې را پسې اشرف خان جواب وکړو چې ایک نکی جی معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دیسیے مالولہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم او ستاسو دوا برکت تے نہ میں دا پاکستان دا وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پدے شل کالا کے تاسو ټول د پیښور خلک یې کچا دا ثابت کړه چې په شل کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ده نو زما پوزه غوسه کوي په خر مې سور کوي او مخ مې تور کوي او دیکھو وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډي سي صاحب په ځای کې ما ته وی خدای او قرآن او دی جولې ته وګوره چې څه کار خدمت خو وایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلې نه نو کار خدمت درته سوې زتا چیف منسټر منم نه زبا د پاکستان حکومت پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي تاسو پوه شئ په خبره باندې پاغه ورځ با د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی دا د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاري مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغه نه دی منلی چې ترسو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نی او شیعہ حضراتو فقہ جعفریہ چغیوالو والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفہ استازو حکومت تدویم چې دا مجتہدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې غیر کا بار را پسې تالا ہوا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی ٹھیک خبره ده ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی نو زما عزیزانو جګړه د خېټه ده زبا پروت قسم په خدای د هغه جهلیانو برا تعلقانې په خولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنل او میجر ټوپای په سر کړو پاتانېدارانو کلمې تیرې کړې هغه کلمه ویله چې د صدر کلب ویله ا میجر ماته وی چې میجر میاں خان نامہ ہے ماته وی چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ بار سے 3 پتھر منگائے درے کانی بارغا کچرو کے کانی پراتو چدرے کانی راوڑا ویلے ابھی مالے کے ایک تھانے دار کو دے دو مالوا ہے چی یو دو درے پا ما دے خزا پا درے کانی طلا کے چتا دسی ویلی ویلے کلمہ ہم تیرہ کرم دے گڑے سے کلمی خطا سوار وقت تیرہ واللہ کدی پرید پا سلور واروں میں خزے طلا کے چدا مجسٹریٹ نمبر